پتا به څه سختي تېرېږي د کومو حالاتو سره چې ته اوس مقابله کې دې سره ما په 2009 کال کې فایټ کړی دی او داسې فایټ مې کړی دی چې زه به یاد نه ساتم بلکې حالات به یاد ساتي مشکلات به یاد ساتي چې د 15 کاله عمر د یو سټوډنټ د یو طالب علم یعنی زما او د بټخیلې په بازار کې د رکشه چلی په هغه پیسو باندې د کور خرچې هم چلی او سکول هم په مخ کې وړاندې بوزي زه هغه ځوان یم چې کله به میاشت پوره شوه ما سره به غم و چې د سکول فیس به څنګه ورکړې او د ټولو نه مخکې به زه په قطار کې ولاړ وم چې زما سره فیس نشته ما بیا د حالاتو مقابله په دغه وخت کې کړې وه او د حالاتو مقابله به هله کې چې کله حالات خراب وي نه چې کمفرټ زون وي په کم کې چې دا ډېر ځوانان پراته دي او په خوب وده دي همدغه رنګې چې تعلیم ما په مخ کې وړاندې بوتلو او فایټ مې کولو د دوران کې به ما رکشې چلولو کې ماسک لګولو چې ما خپل استادان او ملګري ونه ویني کار مې ډېر د کمالو خو شرمېدم به ښه به مې نه محسوسول هغه وخت کې یاد ساته ژوند سره چې کله ته فایټ کې د حالاتو سره چې ته کله فایټ کې حالات به تا ته لاره کولاوي او چې ورته جاړې دی په تا سورېږي او حالات به په ځان سورې نه بلکې د حالاتو سټ ته به ورخیږي همدغه رنګې د دې سره سره چې زه کله کالج طرف ته تلم ما ورسره یو یوټیوب چینل کولاو کړو او هلته ما انجینیرینګ باندې سټارټ واغستلو ایز ا سیول انجینیرینګ سټوډنټ ورسره ما یوټیوب چینل شروع کړلو د شپې 2:30 بجو پورې به زه ناست وم نن زما هغه چینل اباوټ 1 میلیون سبسکرایبرز دی یعنی لس لکه دا زه الحمدلله د KPK اول ځوان یم چې په آل اوور د وړ یعنی د دنیا په سطح باندې زه یوټیوب چینل چلوم په ایجوکیشن باندې په سیول انجینیر او اوس پورې الحمدلله داسې چینل نه دی راغلی چې زما چینل بیټ کړی دی یعنی د ټولو لوی چینل زما سره دی په ایجوکیشن په سیول انجینیرینګ باندې دا په سختو سره مال الله تعالی را کړی دی دا ما د حالاتو سره فایټ کړی دی چې زه به سحر راپاسېدم تعلیم مې په مخ کې وړاندې بوتلو او خپل کوشش مې کولو ما به خپل پلار ته دادا نن مې 15 روپۍ وګټلې د یوټیوب چینل نه پلار به مې ډېر زیات خوشحاله شو 15 روپۍ دومره نه وې ما ته به سکون میلاوېدو نن ځوانان لګیا دي ډمتوب کوي په دې په مخ کې وړاندې تلل غواړي هی افسوس دی او پتا دی لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ نن هغه چینل الحمدلله مال ډېر سره کړي دي مال جان را کړی دی مال پہچان را کړی دی مال یو نوم را کړی دی مال عزت را کړی دی مال شهرت را کړی دی خو د دې نه شاته زما 8-9 کاله خواري پرته ده هغه وخت کې ما په دې سیزونو باندې کار کولو چې چا پیژندو نه زمونږ په علاقه باندې همدغه رنګ یاد ساته چې بیا زه راغلم انجینیرینګ طرف ته او ما انجینیرینګ حاصل کړو د سرحد یونیورسټۍ نه بیا د سرحد یونیورسټۍ په کیمپس باندې زه ایز ا لیکچرر ما کار کولو کلاسز به ما اخیستله د کوم سکول نه چې فارغه شوی یم په هغې کې زه استاذ پاتې شوی یم نن الحمدلله ځوانانو ته زه موټیویشن ورکوم د هغوی دپاره یو قسمه وړوکې انسپیریشن زه یم چې یار ما ته وګورئ زه چې د هغه حالاتو نه راووتم چې د پلار په ارمان د ښه خوراک په ارمان د کتاب په ارمان د ښې ورځو په ارمان د خوشحالۍ په ارمان چې زه الله ښه کړمه تا به ولې نه ښه کوي هغه حالاتو کې ما فایټ کړی دی چې وسایل نه وو سختې وې سبقونه نه وو څوک نه و چې ما له سپورټ کړی و ته ولې داسې همدغه رنګې نن الحمدلله په زرګونو شاګردان زه فارغ وم په هر سټوډنټ کې په هر طالب علم کې ما ته سمیع الله ښکاري د 15 کالو چې کومې سختې هغه تېرې کړي دي چرېم داسې مه کوه چې د خلکو د خبرو پسې لاړ شي د حالاتو سره به فایټ کې سخته به برداشت کې ځکه چې راحته د سختې پسې راځي او د راحتې پسې هیڅ نه نښلي بلکې د سختو پسې څه نښلي چې هغې ته وایي څه شی کامیابي اوس ته کله شروع کې د خلکو په خبرو کې مه راځه چې ته څه نشې کولی
ته چې څه کولی شي هغه د چا پلار نشي کولی په دې حالاتو کې. هر قسمه وسایل شته، هر قسمه څه شته. لږ دماغ پولاو کا. الله تعالی روغ رمټ دماغ درکړی دی، او چې دا دماغ ستا سره وي ته به ولې غریب پاتې کېږې، ته به ولې کمزورې پاتې کېږې، ته به ولې بدتمیزه پاتې کېږې، ته به ولې یو ښه انسان نه جوړېږې، ته به ولې د مور او پلار یو قابل بچی نه جوړېږې. په دې خبرو باندې سوچ کا. او ته به ولې جهنم ته ځې. دا کمال د دې دماغو دی او هغه الله تعالی روغ درکړي دي. فایټ وکړه او داسې فایټ وکړه چې دا حالات ووایي چې نور زما وس نه رسي ستا په راغورځېدلو باندې، او زه تا ته هار منم، او دا ستا لاره ده په دې لاره ځه. او دا هله کېږي چې کله ته فیصله وکړې په صحیح وخت او صحیح لاره اختیار کړې، مختلف فارمولې اپلای کړې، خو منزل به نه بدلې، لاره بدله کا، سوچ ورته بدل کا، وخت به دې پې لګي، خو منزل به چرې نه بدلې.